بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو اوس موږ بیا کلاسونه شروع کوو په دې کلاس کې مستاسو د پاره ډیر مهم ټکی راوړي تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ او کو په چینل باندې نیو وسنو چینل هم هماخه سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو د خپل کور ماشومان سره هم وګورئ پهلنې ټکی موږ سره اسده ورډکټ څه ته ویل شي دا موږ فیصلې ته ویل شو یعنی کم ته چې موږ ډیسیژن هم ویل شو موږ لکه ما دا فیصله وکړه وینټي ویاړ انټیګریټي ایمانداری یعنی دې ته تاسو په انګلیش کې انسټي هم ویلی شئ اپنس جرم یعنی اپنس چې کومه ده دا موږ څه ته ویل شو جرم یعنی کله چې یو کس غلط کار وکړي نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ اپنس یعنی کو تاسو نو چاته پوس وکړو چې انګلیش کې جرم ته څه وي نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ اپنس وینچر سفر یعنی تاسو د یو ځای نه بل ځای ته ځئ لرې ځای ته نو دې ته ویلی شي وینچر کنسنټ رضامندي وویج سفر وویج چې کومه دی دا هم سفر ته ویلی شي یعنی د یو ځای نه بل ځای ته تللو ته سیز بندیز یعنی کله چې تاسو په یو سیز باندې بندیز ولګوئ یعنی کټه پې کوي یعنی ختم پې کوي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي سیز یعنی تاسو به په اخبار کې یا په ټي وي باندې هم اورېدلی وي سیز فایر وشو یعنی سیز فایر مطلب چې یو مطلب فایر به په یو بل باندې یعنی د ډزو بندیز وشو سمپل په انګلیش کې تاسو دغه زده کوئ ریډ چاپه یعنی چې پولیس په یو ځای باندې چاپه واچي دې ته په انګلیش کې ویلی شي ریډ پریویل غالب یعنی پریویل څه ته وي غالب ته یعنی یو ډامیننټ سیز ته یعنی ډامیننټ هم دې ته په انګلیش کې ویلی شي پیرفل څه ته ویل شي ویریدونکی یعنی چې یو سیز داسې چې مطلب هغه خل تیریږي نو دې ته موږ ویلی شو پیرفل بل موږ سره دی فرنس څه ته ویل شي دا موږ بټۍ ته ویلی شو یعنی بټۍ چې کومه د اور بټۍ په هغې کې مختلف قسمه سامان تیاریږي دې ته ویلی شي فرنس پریشیس قیمتي موږ دا سیز ډیر قیمتي دی یعنی ډیر ویلوبل دی یعنی دې ته په انګلیش کې پریشیس هم ویلی شي ویلوبل هم ورته ویلی شي هایک پیدل یعنی هایک چې کومه دی پیدل یو ځای ته تللو ته ویلی شي هایکینګ تاسو دې لپاره هم استعمالولی شئ کله چې تاسو غره وغیره ته خیږئ یعنی په خپلو خپو باندې دې ته ویلی شي هایک ارست نیول څه ته ویلی شي ګرفتارولو ته ویلی شي یا نیولو ته ویلی شي کامنس څه ته ویلی شي شروع ته یعنی دې ته موږ په انګلیش کې بیګین هم ویلی شو او دې ته موږ په انګلیش کې سټارټ هم ویلی شو نو دې ته په انګلیش کې کامنس هم ویلی شي پرسټیجیس څه ته ویل شي ډیر ښه یعنی موږ ویل که دا کورنۍ چې مطلب دا ډیره غټه کورنۍ ده نو دغه کورنۍ ته تاسو په انګلیش کې پرسټیجیس ویلی شي یا کو مطلب تاسو یو سیز یادوئ چې لکه دا ډیر ښه سیز دی نو دې ته هم تاسو ویلی شي پرسټیجیس پرالیفیک ډیر ښه یعنی پرالیفیک چې کومه دی دا موږ څه ته وي هلکه موږ وي دا کس ډیر پرالیفیک کس دی یعنی مطلب ډیر ښه کس دی غټ کس دی نو دې ته تاسو ویلی شئ پرالیفیک سبلایم او پرالیفیک پرسټیجیس ګورجس یعنی د دې ټولو مطلب سره ډیر ښه یعنی کو تاسو یو سیز یادوئ چې مطلب دا ډیر ښه دی نو دې لپاره مطلب تاسو دا څلور وانه ورډز استعمالولی شئ دا ډیر زیات مهم دي ډیر څه ته ویلی شي دا موږ جرأت ته ویلی شي یعنی موږ په پښتو کې چې کوم جرأت یادوو که نه موږ ویل که تا کې جرأت شته چې ته دا کار وکړې نو دې ته په انګلیش کې وي ډیر بین وي بندیز ته یعنی تاسو چې ما څنګه وویلې چې مطلب سیز او بین چې کومه دی دا مطلب موږ سره یو سیز دی انویکټیو څه ته ویل شي دا موږ کنځلو ته وي یعنی تاسو په پښتو کې چې خلک هم کنځل کوي یعنی ردې بدې وي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي انویکټیو بل موږ سره انویډیس د نفرت نه ډک یعنی تاسو وایي لکه مطلب دا کس چې کومه دی یا دا قوم چې کومه دی دا د نفرت نه ډېر ډک دی یا دا اداره چې کومه ده دا د نفرت نه ډکه ده نو دې لپاره چې تاسو کوم ورډ استعمالوئ هغه دی موږ سره انویډیس یعنی د نفرت نه ډک انوی څه ته ویلی شي دا هم بدې ردو ته ویلی شي یعنی مثال خبر یو کس داسې چې مطلب د خولې نه ډېر خرابي او خلکو ته بدې ردې وي کنځل کوي یا مطلب نورې ګاډې وړې خبرې کوي تاسو خلک لیدلی به یعنی دې ته په انګلیش کې ویلی شي انوی ډسپایز
ډسپایز څه ته وي؟ نفرت کول. یعنی کله چې مطلب یو کس نه ته نفرت کوي چې هلکه دا کس سره زما نه لګي، دا کس ټیک نه دی، نو دې ته ویل شي ډسپایز. یعنی دې ته تاسو هیټ هم ویلی شي. یعنی کله چې یو کس د بل کس نه نفرت کوي دې ته هیټ هم ویلی شي، دې ته ډسپایز هم ویلی شي. ډسپانډنټ څه ته ویل شي؟ نا امیده ته. یعنی چې ته وایې چې مطلب هلکه دا کار نه کېږي، دې نه مطلب بالکل ستاسو امید نه وي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شي ډسپانډنټ. یعنی ډسپانډنټ چې کومه دی دې ته تاسو مطلب پیسمیسټ هم دې ته تاسو ویلی شي، یعنی چې ستا د یو څیز نه امید نه وي. ډیلیکیټ نازک، هلکه موږ دا څیز ډېر نازک دی، دې ته وایي ډیلیکیټ. سینکټم څه ته ویلی شي؟ پاک ځای، هلکه موږ دا ځای ډېر پاک دی، یعنی ډېر دې ته تاسو په انګلیش کې سیکرټ هم ویلی شي. سیکرټ چې کومه دی موږ دا هلکه ډېر مقدس ځای دی، یعنی څنګه چې خانه کعبه ده، نو دې ته تاسو ویل شي سینکټم هم ورته ویل شي او سیکرټ هم ورته ویل شي. SACRED سیکرټ یعنی مقدس. لیویټي لاپروا، هلکه موږ دا کس مطلب د بالکل د یو څیز پروا هم نه کوي، نو دې ته تاسو په انګلیش کې ویل شي لیویټي. یعنی لیویټي څه ته وي؟ لاپروا، یعنی چې د څه پروا هم ورسره نه وي. یعنی یو کس دی کوم مطلب کور یې وران شو نو د دې پروا نه کوي. یعنی مثال در کوم، نو دې ته ویل شي لیویټي. لیکس او لیویټي چې کومه دی د دې دواړو بالکل یو رنګي مطلب دی. لیویټي او لیکس یعنی لاپروا. لیوډ ذلیل، یعنی لیوډ چې کومه دی دا موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ ذلیله ته وایو. یعنی یو داسې کس چې مطلب بالکل ټول عمر ذلیله ګرځي، نو دغه ته موږ چې په انګلیش کې کوم ورډ استعمالو هغه دی موږ سره لیوډ. ملګرو ستاسو لپاره ما دا مهم ټکي راوړي، انشاءالله زه امید کوم چې دا ټول مهم ټکي به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړي. که تاسو ته په انګلیسي کې څه قسمه مسله هم وي نو تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، موږ به تاسو له ځواب درکوو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو، اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.